دا دې بهانه نشي کېدای فرضاً که زه نن څه غریب وم په دې معنا نه ده چې زه د ټول شخصیت ذهني آرام هوښیارۍ پر ځان باور نه لاس واخلم او خپل شخصیت وبایلم نه صحیح ده یا فرضاً څو ورځې زما وظیفه په خطر کې لویږي یا مې ځاني او مالي امنیت وي زه دې د خپل شخصیتي او ذهني حریف ټول دلته قرباني کړم خو په هر حال د یوې جوړې او روغې ټولنې دپاره که موږ تاسو د یوې روغې ټولنې آرزو لرو هغه به دا وي په حکومتي سطحه په ملي سطحه چې زموږ د وطن د خلکو لومړنۍ اړتیاوې به پوره کېږي له هغې وروسته به بیا پر دوهمو درېیمو او څلورمو اړتیاو باندې فکر کوو نو دا به ډېره سختې وي اکثر کورنیو اولادونه ډېر غریب وي نهایتا غریب وي بیا په هغه تهدیدېږي چې ته ولې صنف کې اول نمره نه شولې په داسې حال کې چې دی ټوله ورځ ممکن راشي میږې وپیایي یا فرضاً نور سخت و شاقه کارونه وکړي دی به یو بایسکل هم نه لري موږ خپله چې کله ماشومان وو دغه ټولې نسته او بېوزله یې لیدلي چې د غریب وضعیت همیشه د انسان په شخصیت باندې یو منفي اغېزه اچوي د آرزوګانو په وړاندې د هیلو په وړاندې خنډونه وکړي همدا اوس هم که موږ او تاسو اقتصادي ژوند هم ښه وي کورنی امنیت او ملاتړ ټولنیز امنیت هم برابر وي د دې څنګ موږ کولی شو ذهني آرام ولرو او ډېر لوی کارونه وکولی شو په هر حال دا مې د انسان مسله تصویر کړه د خوشحالۍ اړخ په دې کې دا دی که زه فرضاً زما لومړنۍ اړتیاوې پوره نه شي د شک پرته زما په خوشحالۍ باندې یو منفي اغېز اچولی شي ممکن زه خفه شم ممکن زه اندېښمن شم تاسو که د اولاد ډوډۍ ونه لرئ تاسو که د صحت لپاره ستونزه ولرئ شدید ناروغۍ ولرئ د هغې علاج نه وي حتما ده چې تاسو خوشحالي کچه به کمه وي د یو انسان په حیث باندې ده اغېزې شته دی نو په هر حال که زموږ او تاسو د وطن او د خلکو دغه لومړنیو اړتیاو باندې فکر وشي د خوشحالۍ کچه زیاتېږي دا یو ملي او علمي فارمول دی اوس دې ته راځم چې خپله خوشحالي څه شی ده داسې یو تعریف موجود دی چې خوشحالي په خپل ذات کې کومه مجرده او ځانګړې پدیده نه ده چې له هیڅ پرته انسان خوشحاله وي په ژوند کې به یوه مثبته پېښه کېږي او ته به خوشحاله کېږي دغسې نه ده چې بس ته بې د قید و شرط نه ټوله ورځ خوشحالي احساس کړي یعنې خوشحالي په شیانو پدیدو کې ده ستا د ژوند په چارو کې ده یو څه په ژوند کې رامنځته کېږي یو مثبت تحول او ته د هغې له عمله خوشحاله کېږي نو علمي تعریف یې دا دی چې مثلا په ژوند کې د خپلې خوښې کار کوي هر څوک چې د خپلې خوښې کار کوي د خوشحالۍ احساس یې زیات وي یو مشکل او یوه ستونزه د حل کېږي ته د خوشحالۍ احساس کوي یوه هیله او ارمان دې پوره کېږي ته د خوشحالۍ احساس کوي په ژوند کې د یوه بریا او پرمختیا ایجادېږي ته د خوشحالۍ احساس کوي نو له دغه ټولو پرته به ډېره سخته وي چې ته په مجرد ډول له هر څه پرته خوشحاله شي یو کار خو دې باید په ژوند کې وشي یو ارمان دې پوره شي د خوښې کار دې وشي مشکل دې حل شي پرمختیا او بریا دې په ژوند کې حاصله شي ته به د خوشحالۍ احساس کوي نو خوشحالي ډېر کله داسې ده چې له تا د وجود نه شروع کېږي او تر نورې دنیا پورې رسېږي ستا تر فیزیکي قلمرو پورې رسېږي ستا تر ماحول او چاپېریال پورې ستا تر ګاونډیانو پورې ستا تر تربرونو پورې ستا تر نورو هغه دفتري انډیوالانو پورې چې ته ورسره په ژوند کې ښکلي په یو نوي ډول نو د دې ټولو تر څنګ ستا یا د انسان رضایت او قناعت دا ډېر مهم دی ځینې انسانان شته دي په ژوند کې ډېر لوی لوی کارونه کېږي لیکن دی رضایت او قناعت نه لري نه وي خوشحاله یعنې هر وخت کې که ته د خپل ژوند نه رضایت او قناعت ولرې ته به رواني سکون ته رسې دا یو اساسي شرط دی په ژوند کې نو بنا د خوشحالۍ یو دغسې تعریف شته دی چې د چارو چلند او ستا د زړه او باطن ستا د ذهن رضایت شکرګزاري دغه همیشه ډېر مهم دي هغه انسانان چې شکرګزاره نه دي رضایت او قناعت نه لري د شک پرته که ډېرې لاسته راوړنې هم ولري نو ده به د لاسته راوړنو په بدل کې خپل روح بایللی وي خپل آرام او باطني سکون به بایللی وي نو موږ لپاره پکار به یو راز به دا وي چې هر څه لرو هغې شکرګزاره وو قناعت وکړو لیکن دا شکرګزاري قناعت باید د دې سبب هم نه وي چې موږ لټ کړي تلاش مبارزه هم باید موجوده وي
یو شی دا دی چې خوشحالي څه شی نه ده. ما یو شی لیکلي، خوشحالي دا نه ده چې په چا پورې وخندېږي، ونڅېږي، ملنډې ووهي، بېنزاکتي وکړي، د چا د عیبونو په بیانولو کې استاد شي، پر ځان یې ختمه کړي او نور کسان تر پام ناپوه او بېارزښته درته ښکاره شي. دا نه ده خوشحالي. ډېر خلک نوي ځوانان دغه تمایل لري چې ډېرې په لویانو ټوکې وکړه، مسخرې وکړه، ملنډې ووهه او د خپل یو څه احمقانه خندا دپاره. دا حقیقت کې واقعي خوشحالي نه ده. دا د لوی سر دلته یو تعریف لري، ستا خوشحالي باید د نورو د خفګان او تاوان سبب نشي. هغه خوشحالي چې د نورو خلکو د تاوان او خفګان سبب کېږي هغه خوشحالي نه ده، جرم او ګناه ده. چې ته فرضاً په هر څه خوشحاله کېږي، ممکن د یو چا د مال په چورولو ته خوشحاله شي، ممکن د خپلې شیطاني غریزې په سړولو ته خوشحاله شي، هغه د معنا نه ده. نو یو تعریف یې دا دی چې خوشحالي دې باید د نورو په تاوان او زیان تمامه نشي. هغه خوشحالي چې د نورو په تاوان او زیان تمامېږي د بل انسان، د خپل ګاونډي، د خپل تربور، د خپل جوماتوال، هغه جرم دی، ګناه ده. نو خوشحالي واقعي هغه ده چې ته نور انسانان هم در سره خوشحاله کړي. یو تعریف د نیکمرغۍ یا خوشحالۍ دا دی چې د نورو خلکو نیکمرغي هم د دې باعث کېږي چې یوه ورځ موږ ورسره نیکمرغه شو. که ستاسو یو ګاونډی، که ستاسو یو جوماتوال ژوند یې خوشبخت وي، خوشحاله وي، د شک پرته تاسو ته یې هم د هغه د خوشحالۍ یو حرارت رسېږي. که ستاسو یو دوست او ملګری د زړه نه خوشحاله وي، د شک پرته ستاسو په وجود کې هم د غیر انعکاس پیدا کېدلی شي. نو بنا خوشحالي له مثبت احساس، مثبت فکر او مثبت عمل څخه راځي او د انسان د شخصیت د نرمښت، درنښت، ډاډ او ارامتیا سبب کېږي. نو ته چې په نورو باندې ملنډې وهې، د شک پرته په اوږدمهاله کې به ته د وجدان د عذاب سره مخ شې. تاسو به لیدلي وي اکثرو بنډارونو کې ټوکې وشي، غیبت وشي، خندا وشي. یا کله دغې بنډار نه تللی یو ډول د ناارامۍ احساس درته پیدا شوی، یو ډول وجداني عذاب. لیدلې به مې داسې احمقانه خندا وي، د نورو خلکو د عیبونو سپړل، هغې ته خندل، یا د شپې تر څو بجو کېناستل. د دغسې بنډارونو تجربې موږ او تاسو د بعد هماغه په عملي ژوند کې لرو. علت یې دا وي چې هغې کې مثبت فکر، مثبت عمل او هغه د ګناه احساس ډېر وي چې هغه کې یو ټولنیز مثبت کار نه وي موجود. نو د خوشحالۍ اصیل او واقعي خوشحالي موږ ته نه وي رسېدلې، یو جعلي، لنډمهالې او تخریبي خوشحالي موږ ته لاس ورکړی. اوس خبره دغه ده چې که تاسو دا فکر وکړئ چې نه زموږ تاسو په فرهنګ کې یو شی دی چې غم د لویو سنیو کار دی او دغه خوشحالي د بېغیرتو انسانانو کار ده. نه دغسې نه ده. ما مخکې ویل چې د هر انسان په ژوند کې آرزو ده چې دی د خوشحاله ژوند ولري، موفق ژوند ولري. د هر انسان آرزو ده او دغه خوښ ژوند او خوشحاله ژوند زموږ تاسو د ټولو کارونو لومړیتوب دی، د ټولو کارونو. که دا شی نه وي د ژوند موږ زر سپینګیري کېږو، موږ ته تاوان لري دا ژوند. نو بنا هغه کسان چې خوشحاله دي، دلته ما څو مادې رااخیستې دي. خوشحاله کسان د کار او زیار لپاره ښه روحیه لري، حوصله‌مند وي، زغم لري او له نورو سره ښه تفاهم او جوړجاړی کولی شي. لیدلي به وي هغه خفه کسان چې یو ځای ته تللي معمولا شخړه، جنجال، بېحوصلګي، په کارونو کې ټنبلي ده، ټول پرې کوي. لیکن د خوشحاله کس حوصله ډېره پراخه وي، تر ډېرې اندازې څېړنو دا ثابته کړې. زغم یې ډېر وي او د نورو خلکو سره په جوړجاړي کې موفق وي. ډېر کله مو په کاري ماحول کې یا فرضاً د دوستۍ په چاپېریال کې یا په جوماتوالۍ کې یا له دوستانو سره په ناسته پاسته کې بېحوصلې کېږو، یا فرضاً زغم نه لرو. یوه کوچنۍ خبره هم تاسو ته ډېره لویه شي، د جنګ، شخړې، لفظي شخړې، فزیکي شخړې سبب شي. نو د ده یو عامل دی چې موږ کافي خوشحاله نه یو. خوشحاله انسانان معمولا ښه روحیه د کار لپاره لري. ته که د کار لپاره کله خوشحاله لاړ شې، باور لرم هغه ورځ ته خفه تللی یې، نتیجه به ډېره ښه وي. زه خپله کله ناکله ژوند دی کله د کورنیو ستونزو د وجې نه کار ته خفه تللی یم، اندېښمن تللی یم. نو هغه ورځ زما نه کار خراب شوی دی. هغه کومه ورځ چې زه خوشحاله تللی یم، ډېر په انرژي تللی یم او هغه کارونه مې په ډېر ښه شکل او په ډېره ښه انرژي په مخ به وړي دي. نو بنا یو بل اړخ د خوشحالۍ دا دی چې خوشحاله کسان د رواني او جسمي روغتیا کچه یې لوړه وي، ژر نه ناروغه کېږي او د خفه
کسانو په پرتله له ځواک او انرژي څخه ډک دي. هغه کسان چې خوشحاله دي معمولا رواني صحت یې ډېر لوړ دی. رواني او جسمي صحت یو له بل سره ډېر نږدې دي. مثلا په افغانستان کې د معدې مشکل ډېر دی. تاسو وګورئ د معدې مشکل تیزاب اکثره وخت که ته څومره ډېره اندېښنه کوې هغومره دې په فزیکي لحاظ باندې ترشحات د اسید ډېرېږي په معده کې. نو هغه انسانان چې معمولا اندېښمن دي، خفه دي، زړه خوري، د شک پرته د هغوی په صحت باندې، د هغوی په فزیکي صحت باندې، د هغوی په جسم باندې هم د منفي تاثیرات ولیږي. اکثره وخت هغه کسان چې ډېر وخت دپاره اوږده اندېښنه کوي، د وجود یوه برخه یې درد کوي، د زړه مرضونه، سرخوږی، د معدې تکلیفونه، د وجود د یوې برخې دردونه، دا اکثره وخت کې د رواني مشکلاتو د نظره وي. اکثره زموږ تاسو په افغانستان کې د معدې تکلیفونه د رواني ستونزو ده. دا چې افغاني ټولنه معمولا یوه خفه ټولنه وه، مشکلات ډېر وو، د ژوند مشکلات شته، غریبي، فقر، جنایتونه، دغه ټول شیان شته، چاپې، بمبارۍ، د انسانانو قتل، دغه شیان وو چې انسانان یې په فزیکي لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې خفه ساتل. نو بنا یوه بله ګټه د خوشحالي دا ده چې خوشحاله کسان له ژونده خوند اخلي، غوړېدلی او تازه وي، لږ غوسه کېږي، ځان ښاد او ګټور ویني، ناهیلۍ او مایوسۍ ته په زړه کې ځای نه ورکوي. هغه انسانان چې خفه وي کله بس ډېر زر مایوسه کېږي، ډېره په کوچني خبره باندې زړه په عامه اصطلاح باد اخلي یا غصې زړه ته پرې باسي. علت دا دی چې دوی کافي خوشحاله نه دي په ژوند. بله مسله، خوشحاله کسان نرم زړي وي، نرم دریځه وي، د خواخوږۍ او صمیمیت احساس یې ژور وي، خپله تېروتنه په ورین تندي مني او د نورو تېروتنې هم بښي. دغه ډېر خلک چې کله د څو ځلو دپاره خفه شي، غوسه شي، نو معمولا ډېر په بښنه او تېرېدنه کې سخت وي. هغه انسانان چې لوی زړه لري معمولا زړور کسان ډېر خوشحاله وي. کمزوري کسان او ډارن کسان ډېرو کوچنیو شیانو ته زړه خوري، نو ځکه یې د خوشحالۍ کچه هم کمه وي او بښنه او تېرېدنه هم کمه کولی شي. یو وخت کې یو ډېر عالم سړی څو کلونه بندي شو، 28 کلونه. بیا کله چې د زندان نه خوشي شو، نو ده چې چا بندي کړی و هغه ټول کسان یې وبښل. بیا چا ورته ویل چې سړیه ته خو دومره وخت بندي شولې، ولې دې دغه ټول وبښل؟ ویل که دوی مې بښلي نه وای زه به تر اوسه پورې په زندان کې وایم. معنا ده چې د بښنه خپله د تېرېدنه او بښنه په ژوند کې دې سبب کېږي چې ته په روحي لحاظ باندې ازادي احساس کړې. که تا سره یوه سړي یوه ورځ د تلیفون نه وي اخیستلی، له تا سره یې په یو برخه کې ښه نه وي کړي، د دې سبب کېږي چې تا په ذهن کې یوه غوسه عقده پیدا شي. خو که دې سړي ته بښنه وکړې، د دغه غوسې عقدې له چنګال نه به ته ووځې، آزاد به شې. او که ته فرضاً د یوه سړي بد لا هم په زړه کې ساتې، د هغې بدو ته یرغل لاندې به ته همیشه د هغې اسیر به وې، ته په خپل زړه کې به د هغې د بدو اسیر وي. او ویل کېږي بخیل انسانان ډېره خوشحالي نه لري. سبب یې دا دی چې همیشه بخیل خلک یو بد عادت لري چې د خلکو ښېګڼې، د خلکو پرمختګونه دا ده ته په ذهني عقدو بدلېږي، او ته یې همیشه په دې که د یو چا مال ښه کېږي ده ته یوه عقده پیدا کېږي، دا یې همیشه په زړه کې اسیر وي، د خلکو د ژوند اسیر وي. نو په دې لحاظ باندې هغه کسان چې خوشحاله دي نو نرمښت یې ډېر دی، زړه یې پراخه دی، او په ځینو کوچنیو شخړو د ژوند کې چې همیشه پېښېږي بښنه او تېرېدنه کولی شي او روحي ارامۍ ته ژر رسېږي، د عقدو ښکار نه کېږي. تاسو په روانشناسي کې یوه مسله دا ده چې که موږ فرضاً د کینه یې څه نه پیدا کېږي؟ کینه معمولا د پرله پسې غوسې نه پیدا کېږي، چې زه یو چا ته هره ورځ غوسه کېږم، قهر کېږم، نو دغه پرله پسې قهر او غوسه د وخت په تېرېدو په کینه بدلېږي. نو موږ که څومره خپل ورور ته زه پرله پسې څو ورځې غوسه شم، نو دغه غوسه مې په کینه بدلېږي. اکثره وخت به تاسو کوچني ماشومان لیدلي وي چې د غوسې د کبله هره ورځ په مسایلو شیانو جنګونه وکړي، بالاخره د دوو وروڼو سره کینه. نو که څومره موږ د غوسه کمه وکړو، د کینې احساس عقده هم کمه وي. بله مسله د خوشحالو کسانو هغه ده چې هغه خوشبین دي، په ژوند کې معمولا ښه اړخونه ګوري او د بدۍ، کرکې او سپکاوي پر ځای نیکۍ، محبت او درناوي ته ډېر تمایل لري. نو په خوشبینۍ بیا وروسته هم موږ تاسې بحث لرو. په هر حال زما هدف دا دی چې تر یوه خفه انسان نه خوشحاله انسان، تر یوه خفه ژوند نه خوشحاله ژوند په مراتبو
د افرادو وطن خلکو ولسونو په ګټه ده. څومره چې موږ خوشحاله وو، ابتکارات هم ډېر دي، حوصله مند وو، قانون هم ښه روان دي، د نورو خلکو سره جوړجاړی، تفاهم او نور صمیمیتونه ډېره ښه وده کولی شي. دې ته راځو چې د انسان د خوشحالۍ په وړاندې خنډونه څه دي، موانع څه شي دي. اول مونږ تر مثبتو احساساتو منفي احساساتو ته زیاته پاملرنه کوو. انسان یو تمایل داره چې همیشه منفي شیان یې ډېر پاروي، مثبت شیان موږ تاسو د بدبخته داسې یو بد حالت دی نه پاروي ډېر. مثلا ماشومان به یو ځای ساتیري کوي، خو د دوی ساتیره یې موږ ډېر بابیزه ګڼو، ډېر بېځایه ګڼو. خو کله چې هغسې معمولي شخړه وکوي، بس په دې شخړه باندې ډېر وپارېږو، حتی کورنۍ شخړه ترې جوړه شي. دا ځکه چې موږ خوشحالۍ ته دومره ارزښت نه ورکوو لکه خفګان ته، لکه شخړو ته. نو هغه خوشحالي اصلا کله ناکله د ماشومانو خوشحالي دا په موږ بده لګېږي چې دا ولې دا شور کوي. په داسې حال کې چې تر یو برېته پورې د ماشومانو خوشحالي د دوی حق دی. موږ باید د ماشومانو هغه لویې هیلې ونه لرو که لویان نه چې لرو، حتما اشتباهات کوي. هغه د روانشناسي د نظره که په ماشومتوب کې ته اشتباهات ونه کړې، دا بیا په ځوانۍ کې تکراروي. موږ ډېر داسې خلک لیدلي په ماشومتوب کې ډېر شوخ وي، بیا چې کله ځوان شي ډېر ارامه انسان وي. ډېر داسې خلک شته ماشومتوب کې د خوشحالۍ، ورزش، شوخۍ نه بې برخې شوي وي، تهدید شوي وي، بیا چې کله ځوانان شي هغه عقده کې را پیدا شي. دغه شیان په علم کې شته. بله مسله دا ده چې موږ تر ښو خبرو معمولا بدو خبرو ته ډېر پاملرنه کوو. لکه دغه فیسبوک به مو لیدلی وي، دا فیسبوکونه که زه یوه علمي خبره ولیکم، د یو خیر خبره ولیکم، دا ممکن څوک خوښه نه کړي. که خدای مکړه یو چا پسې تهمت ولیکم، تور ولیکم، غیبت ولیکم، دا به زښته ډېر خلک په دې باندې فکر وکړي او دا به ډېر لایک واخلي. دا لیدلی به مې دغسې یو وضعیت ته د منفي ګرایي. نو بنا یو عالم لیکي چې ښې خبرې داسې دي لکه صحت او بدې خبرې لکه ساري مرض. صحت له یو انسان نه بل انسان ته نه ځي، او مرض دغسې دی لکه یو سړی چې مریض شو ټول مریضي. بدې خبرې همیشه که مرض دغسې دي ډېر زر سرایت کوي، او ښې خبرې د بدبخته چې انسان ډېر سرسري نیسي. او دغه د خوشحالۍ یو خنډ دغه دی چې موږ معمولا په مثبتو اړخونو، په ښو ټکیو ډېره تمرکز نه کوو، معمولا په عیبونو، بدو خبرو ته ډېر موږ پرې پارېږو. مثلا ډېر دوستان به مو لیدلي وي د یوه چا نه خفه وي، والله خفه یم د پلاني نه. ولې؟ دا پلانی ډېر ښه سړی دی، ډېر د کار سړی دی، ډېر د اخلاص سړی دی، خو زه ترې خفه یم. ولې؟ هغه ورځ مې تلیفون ورته کاوه، تلیفون مې یې وانخیست. په هېڅ نه ارسي نور شروع شي بس دغې غیبتونه چې هېڅ سړیتوب هم نه لري، د ده تلیفون یې نه وي اخیستی. نو که دغه قضیه موږ داسې تفصیل کړو چې خیر ما تلیفون ورته کړی، ممکن بهر وتلی وي، ممکن په لمانځه درېدلی، ممکن مریض ولري، ممکن پام شوی نه وي. نو زموږ غصه به کمه شي او منفي ګرایي او منفي پالنه به کمه شي، ځای به بېرته خوشحالي راکړي، بښنه او تېرېدنه به زیاته شي. نو د خوشحالۍ پر وړاندې یو خنډ دا دی چې موږ د منفي شیانو پر ځای باندې مثبت فکر وکړو. دا ونه وایي چې دې سړي مې تلیفون وانخیست په دې معنا چې ما ته ارزښت نه راکوي. دا ووایي چې ممکن وخت نه لري، ممکن غټ مشکل کې ګیر وي، بښنه به ورته وکړم، خیر دی ور به شم. نو دغه کوچنیو شیانو به د یو انسان په لوی شخصیت ټول تور نه لګوو. بل یو بد عادت یا د خوشحالۍ د انسان د خوشحالۍ په وړاندې یو خنډ دا دی چې معمولا موږ د خپل ژوند کمبودیو ته ډېر ګورو. انسان تمایل دا دی چې څه نعمتونه د ده په ژوند کې شته دي، لکه وخت هم چې وویل هغه ډېر بې ارزښته ویني. سهار چای چې رارسېږي د دې نعمت شکر نه ادا کوو. کله چې سهار له خوبه روغ راپاڅېږو دا ډېر یو معمولي چاره ګڼو. په کور کې خپل کور چې لرو، خپل اولادونه چې لرو، خپلې جامې مو چې په تن وي، دا د خدای تعالی نعمت نه ګڼو او هسې یو معمولي پېښه. خو که یو ورځ هم په ژوند کې یو ډېر کوچنی مشکل راشي، بیا هغې باندې ډېر تمرکز کوو چې نه دا ټول نعمتونه هېر او زما فرضاً دغسې یو لوی کوچنی مشکل دی. نو زموږ خوشحالي ځکه کمه ده چې موږ په کمبودیو تمرکز کوو، نه د ژوند په نعمتونو باندې. یوه خبره دا ده چې د انسان په ژوند کې په شته نعمتونو پوهېدل، د هغې منندویي او شکرګزاري، دا د خوشحالۍ یوه لار ده. او دا د دې سبب نه دی چې موږ تاسې وروسته پاتې کوي شي. ځینې خلک په دې اند دي چې ته په اوسني وضعیت باندې مه راضي کېږه، مه خوشحاله کېږه، شکر مه وباسه ځکه باید ډېر پرمختګ وکړي. نه، شکر ایستل
خوشحالي څرګندول دا د ټنبلۍ په لور انسان نه بیایي. دا تاسو ته نوره د ښه ژوند کړلو روحیه درکولی شي. نو موږ باید دغه عادت هیر کړو چې واقعي څه هم شته دي دا ډېر بابیزه بې ارزښته او معمولي وګڼو. په ژوند کې چې څه لرو د هغې شکر ادا کړو او الله نور هم تلاش وکړو د څه چې شکر مو ادا کړ یو ډول خوشحالي په ځان کې تجربه کوو او انرژي د نور ژوند لپاره ډېره قوي کېږي او نوي کېږي. یو بل هم د خوشحالۍ په وړاندې دا دی چې موږ معمولا خپله خوشحالي شرطي کړې ده، تر شرطونو لاندې راوستلې. مثلا یو سړی وایي که چېرې زه شتمن شوم بیا به خوشحاله وم، که چېرې په یو ښه دنده مقرر شوم بیا به خوشحالي کوم، که چېرې مې دویم واده وکړ بیا به خوشحالي کوم، که چېرې مې 10 کیلو وزن کم شو بیا به خوشحالي کوم، که چېرې د لمسیانو خاوند شوم بیا به خوشحالي کوم، که چېرې تقاعد شوم بیا به خوشحالي کوم، که چېرې ټولو ارمانونو ته ورسېدم بیا به خوشحالي کوم، که چېرې لوړ مقام ته ورسېدم بیا به خوشحالي کوم، که چېرې مې د ژوند ستونزې ورکې شوې بیا به خوشحاله وم. دغه ډول قیدونه او شرطونه هم خوشحالۍ ته ورکړي. نو د شک پرته د انسان ژوند ډېر نسبي دی، هېڅوک ټولو ارمانونو ته نه رسي. په نسبي ډول باید موږ خوشحاله وو. همیشه چې ژوند شته دی یو مشکل هم شته او مشکل په ژوند کې ډېر ښه دی. زموږ او تاسو د شخصیت جوړېدلو یوه ډېره غټه برخه ده مشکلات. یو څوک لیکي هغه وایي که موږ په ژوند کې مشکلات نه درلودی نو د سلطان محمود غزنوي لټان به د موږ نه جوړ. دا مشکل دی چې انسان ته یو تحرک ورکولی شي، انسان خوځولی شي، انسان د ژوند ته معنا وربښلی شي. ډېری کورنیو اولادونه ما خپلو سترګو لیدلي ډېر ښه مالي شتمن دي، لیکن اولادونه یې ډېر له شخصیته خالي دي. هدف دا دی چې دوی د ژوند مشکلات نه دي لیدلي، ډېر سطحي انسانان دي. که ته غواړې یو ډېر ژور سنجیده او قوي سړی واوسېږي باید ژوند تجربه کړي، د ژوند مشکلات حل کړي، ویې ویني، تجربه یې کړي، غم وویني، درد وویني، بلاخره په دې ټولو بریالی شي. د روانشناسي د نظره له شک پرته ژوند سل په سلو کې خوشحالي نه ده. همیشه ځینې منفي خواوې، ځینې غمونه، ځینې دردونه هم شته دي. لیکن موږ او تاسې باید د انسان په حیث وظیفه دا ده چې غمونه او دردونه له پښو ونه غورځوي. په ارواپوهنه کې که چېرې یو غم تر 6 میاشتو اوږد شو، یو ژور غم، ستا په وجود کې دا د افسردګۍ او سترس دغه رواني مشکلات ایجادولی شي. نو د شک پرته ځینې غمونه 2 هفتې 3 هفتې حتی یوه میاشت، خو دا که 7 میاشتو ته لاړ دغه ویره، ډار، خفګان، ډېر شدید خفګانونه د دې باعث کېږي چې په نوره نړۍ کې ځان وژنې، په نوره نړۍ کې ځان سوځول یا فرضاً نور انسانان ځورول، مختلف رواني تکلیفونو باعث کېږي. لیکن یوه ورځ 2 ورځې او 10 ورځې یو تکلیف تر ډېره حده سړي ته ډېرې ژورې رواني عقدې نشي پیدا کولی. اوس راځو چې خوشحالي له څه سره رابطه لري. اول مسله د خوشحالي دا ده چې خوشبیني سره ډېره نږدې ده. خوشبیني څه شی ده؟ په هر څه کې نیکي لټول، د خپل ځان او خپل هیواد د راتلونکي په تړاو ښه احساس درلودل او دا باور ساتل چې یوه ورځ به ښه شي، چې هر څه به یوه ورځ ښه شي. دا د خوشبیني ستراتیژي ده، تګلاره ده چې ته د خپل وطن، خپل ځان په باره کې داسې یو باور لرې چې هر څه به یوه ورځ ښه کېږي. خوشبیني د مثبت راتلونکي په تړاو د یوې سترې او مثبتې هیلې په معنا ده. شاید په ځینو ځایونو کې دا دروغجن نه وي چې هر څه دې سم وي، لیکن که تاسو خوشبیني ولرئ خوشحالي کچه مو ډېره ده او تاسو له سترس، ژور خفګان او رواني ستونزو نه فاصله کیږئ، کم په دغه مرضونو اخته کیږئ. او بل خوشبیني د دې باعث کېږي چې تاسو نوښت وکړئ، ابتکار وکړئ، ډېرو مهمو کارونو ته لاس واچوئ. د یو موفق سړي تعریف دا دی چې دی مخکې چې دی د عمل په ساحه کې موفق شي، په ذهني لحاظ باندې دی اول ځان باید موفق او کامیاب احساس کړي. ته چې هر کار کوې باید فکر وکړې چې په دې کې موفق کېږم. د ماتې دپاره باید هغې کار ته ور نه شې. ته باید د موفقیت، کامیابۍ په نیت باندې ولاړ شي، نه د آبروریزۍ او د وخت د ضایع کولو د شکست په نیت باندې. نو دې ته خوشبیني ویل کېږي چې ته د عمل ډګر ته په موفقانه فکر داخل شي او بالاخره نتیجه یې مثبته راوځي. هر څوک چې په منفي فکر د عمل ډګر ته ننوتلی دی منفي نتایج یې لاسته راوړي. د خوشحالۍ بل راز خوشحالي او لاسنیوی دی. لاسنیوی، مرسته، کمک. هغه انسانان چې د نورو انسانانو سره مرسته کوي، همکاري کوي، نیکي کوي، هغه سړی په رواني لحاظ باندې ډېر خوشحاله وي.
هغه سړی چې فرضاً زکات ورکوي، خیرات کوي، که یو غریب ته د ورځې 10 افغانۍ هم ورکړي، په معنوي او رواني لحاظ باندې ته ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. دا یوه ستراتیژي د خوشحالۍ ده. نو دغه نیکي که مالي او ځاني او کاري نه وي هم یوه ښه خبره، یوه نیکه خبره هم نیکي ده. لکه یو حدیث شریف چې دی ښه خبره وایي صدقه ده. نو بنا که یوه ښه خبره یوه چا ته وکړي، یوه ښه مشوره د ژوند ورکړي، دا به نیکي حساب شي ستا او د دې ته څنګه ته به د خوشحالۍ احساس وکړې. ډېر کله انسانان د مادیاتو دومره وږي نه دي لکه د نیکو اخلاقو. د نورو انسانانو سره په سړیتوب مخامخ کېدل، هغې ته ارزښت ورکول، د هغې انسانیت ته درناوی درلودل، د هغې شرافت ته درناوی درلودل، د شک پرته هغه خوشحاله ساتي او د خوشحالي راغبرګېږي تا خوشحاله ساتي. دا چې نورو انسانانو ته په توهین او تحقیرآمیز نظر وګوري، انسان په ټوله کې یو شی نشي زغملی. ممکن موږ د ډېر وخت دپاره لوږه وزغمو، بېخرڅي وزغمو، تربدري وزغمو، بې وظیفتوب وزغمو، لیکن یو شی هیڅ انسان نشي زغملی، هغه توهین، تحقیر او سپکاوی دی. نو بنا که نور انسانانو سره لکه د حدیث شریف چې دی ښه خبره وایي صدقه ده، د ښه سړیتوب صمیمیت په فضا کې مخ شو، له شک پرته هم موږ خوشحاله کېږو هم نور کسان. د ارواپوهنې اصل دا دی له ځانه ټیټو او کمزورو خلکو ته وخت ورکول او خدمت یې کول تاسو د خپل ژوند د پرېمانیو در یادولو تر ټولو غوره طریقه ده. دا چې تاسو نورو ټیټو کسانو خدمت کوئ، په ځان کې یو باور پیدا کېږي چې زه هم د دې جوګه یم چې د یو چا په ښه کېږم. دا تاسو ځان باوري زیاتوي، دا تاسو ته د خپل ژوند نعمتونه در یادوي، هغه چې تاسو تېر کړي دي، چې واقع زما سره هم دغه اهلیت او ظرفیت شته چې یو لوېدلی ته لاس نیولی شم. نو دا هم د خوشحالۍ یوه تګلاره ده چې موږ کمزورو انسانانو سره په یو نه یو ډول مرسته وکړو. بله د خوشحالۍ مسله خوشحالي او دینداري ده. ارواپوهنیزو څېړنو ثابته کړې هغه کسان چې دین پالونکي دي، عبادت او اطاعت کوي، دغه کسان د هغو کسانو په پرتله چې دغه ښېګڼې نه لري ډېر خوشحاله. د روانشناسۍ څېړنه ده چې اکثره دین پالونکي وګړي، اطاعت او عبادت والا خلک، دا تر هغه کسان چې دا شی نشته کې ډېر خوشحاله دي. تاسو د یو سپین ږیري تصویر ګورئ، قرآن شریف یې لاس کې دی، هغه سړی خوشحاله دی. ما ویل چې خوشحالي دا نه ده چې ته په قهقه وخندېږي، دغه باطني ډاډ، آرامتیا، وقار، درنښت دې سړي کې تاسو ګورئ، سپین ږیری هم دی، لا ډېر امید کې ګورئ، دغه ته خوشحالي ویل کېږي. مذهبي خلک معمولا دینپاله خلک ژوند معنادار ویني، هغه باندې که هر څو سختي هم ورشي قناعت کوي او دغه څه نه زیات نه غواړي چې خدای تعالی هم مقدسات ورته ټاکلي دي. نو په دین پلوه کسانو کې دا د شکر ایستلو روحیه، دغه ډول د قناعت روحیه ډېره پیاوړې ده. نو دینداره کسان د شک پرته تربیدلو کسانو ډېر خوشحاله دي. د دې ارواپوهنې څېړنه خبرې لنډوم چې وخت ضایع نه شي. بل د خوشحالۍ ورځ دا دی چې ته مصروفیت ولرې. خوشحالي همیشه له مصروفیت سره نږدې ده. یو عامه خبر ده، بوخت انسانان ډېر لږ خفه کېږي. هغه کسان چې مسؤلیتونه لري ځان ډېر ارزښتمن ګوري، ګټور یې ویني او د نورو انسانانو باور هم ورباندې زیاتېږي. نو یو خبره د بیکاره سړي ماغزه هم بیکاره دي. د بیکارۍ تاوان دا دی چې په بیکاره ذهن کې معمولا وسوسې، ناسم فکرونه، اندېښنې، زهرجنې خبرې، پیغورونه، بېکفایتۍ، دغسې شیان ډېر دي. لیدلي مې اکثره خلک چې بیکاره وي کله یې که راوغږوئ ډېرې مثبتې خبرې هم نه لري، همدا پیغورونه، همدا زهرجنې خبرې، ناسمې نقشې، د خلکو عیبونه، دغه شیان د ده سره ارزښت لري. لیکن د یو مصروف انسان سره پلانونه، هدفونه، مرستې، د خلکو سره خلک په کار ګمارل، مثبت اقدامات، دا د دې سبب کېږي چې انسان عملاً خوشحاله وي. بله مسله دا ده چې هغه انسانان چې د خپل کار سره مینه لري، علاقه لري، هغه کسان ډېر خوشحاله دي. اوس دا ده چې د کار سره مینه او علاقه څه ډول ایجادېږي. هر کار کې چې ته تر یو بریده ځان تکړه احساس کړې، د هغې کار سره د علاقه هم ډېرېږي. ته که مکتب ته روان وې او مکتب نه لولې،
ټول ورځ د نمرې کمې وي د استادانو سره په لانجه وي نو د شک پرته د وخت په تېرېدو له مکتب نه زه توري داسې په مکتب کې ځان ورځ تر بلې تکړه احساسوي د خوشحالۍ کچه ډېر ډېرېږي یا په یوه دولتي دنده کې یا بل څه کې په هغه دوکاندارۍ کې ګټه ګوري ځان موفق احساسوي نو د شک پرته یې خوشحالۍ احساس یې هم ډېر دی او مینه دې دغه کار سره دغسې زیاتېږي چې ته ځان تکړه احساس او که ورځ تر بلې حالات خراب ویني او ځان لټ و چمبل ویني مینه دې دغه کار سره کمېږي وروستۍ خبره د خوشحالۍ په باره کې خوشحالي تفریح ده موږ تاسو فرهنګ کې د بده مرغه د تفریح کله په منفي معنا نیول کېږي یوه خبره ده ویل چې ژوند یوازې کار نه دی دویم کار په تفریح بدل کړئ هدف دا دی که تاسو یو کار کوئ بیا تفریح کړئ د یو کار کې موږ 24 ساعته شپه ورځ لرو 8 ساعته خوب 8 ساعته کار او 8 ساعته به تفریح او نورې چارو ته ورکړو کافي وخت لرو هغه څوک چې کار نه کوي د تفریح په خوند نه پوهېږي او هغه څوک چې تفریح نه کوي د کار خوند یې هم نه وي ډېری انسانان د یو کار ته دومره ژمن دي چې شپه ورځ پرې مصروف دي لیکن دلته رواني تکلیف پیدا کېږي اکثر داسې خلک دي د کور د مزدورۍ لپاره یو کار کوي خو چې کور ته راشي دومره بېحوصلې وي اول جنګ یې له خپلې مېرمنې سره وي له اولادونو سره وسله خو ته خو د کار د دې لپاره کوې چې د کور دپاره یو څه راوړي نو دا چې ته جنګ او شر راوړي بېحوصلګي راوړي شخړه راوړي نو د دې کار معنا دې څه شوله نو بناً که موږ تفریح ولرو په ژوند کې آرامش ولرو څو شېبې زموږ د کار ځواک به ډېر نوی شوی یوه خبره ده بریا په لویو فرصتونو کارونو کې نه ده بریا په لویو فرصتونو کارونو کې ده خوشحالي په کوچنیو شیبو چلندونو کې ده یعنی همیشه خوشحالي دا نه ده چې موږ ډېر لوی کارونه وکړو ډېر کوچني کارونه د یو چا سره په ډېر صمیمیت او اخلاص ستړي شي کولی ما د خوشحالۍ باعث کېږي یو سلام په صداقت اچول د خوشحالۍ باعث کېږي نو مهمه نه ده چې موږ د ډېرې غټې لاسته راوړنې ولرو بیا دې خوشحاله شو په کار دا ده چې د ژوند د ډېرو کوچنیو شیبو نه خوند واخلو او ښه یې تېر کړو تفریح په دې معنا چې تفریح یوازې دا نه ده چې یو سپین ږیری دې هم لاړ شي والیبال دې وکړي نه که یو سپین ږیری د کاري چاپېریال نه ووځي خپل یو همزولي سره څو شیبې بنډار وکړي د زړه خواله وکړي د رواني فشار به ډېر کم شي که فرضاً ته د کتاب په لیکلو لګیا یا ټایپینګ کړې دا دې خسته کوي خو د دې ځای لاړ شې کور کې د کور یو کار وکوي د کار نوعیت ته تغییر ورکړي دا هم د تفریح باعث کېږي یو کار کې خسته یې یا بل کار کوي دا د کار نوعیت تغییر دی دا هم د تفریح ده یا اصلا کار نه کوي یا پیاله چای خوري یا ورزش کوي یا له دوستانو سره همکاري کوي یا میلمه پالنه کوي دا خپله تفریح ده نو بنا څومره چې زموږ په ژوند کې تفریح هم وي هغومره به خوشحالي احساسوو فراغت به احساسوو او ځواک به هم نه وي له ټولو مننه همدومره